د روښاني غورځنګ بنسټ ایښودونکي بایزید انصاري یا پیر روښان پر ژوند، روښاني غورځنګ، سیاسي جدوجهد او د هغه پر لیکلو آثارو دلته تاسو ته معلومات درکوو. تر پایه راسره واورئ. کله چې په 1526 کال کې د هند د لودي پښتنو دریم او وروستی واکمن سلطان ابراهیم لودي د پانیپت په مشهور ډګر کې د مغولي بابر له لاسه شهید شو، نو په هند کې د پښتنو برم او شان او شوکت د زوال خواته روان و. په همدې وخت کې د هند د پنجاب د جلندر په سیمه کې د شیخ عبدالله ورمړ په کور کې یو ماشوم پیدا شو چې بایزید یې ورباندې نوم کېښود، چې وروسته په پیر روښان سره مشهور شو. د پښتني شجرو پر بنسټ اورمړ سړبني پښتانه دي چې د جنوبي وزیرستان په کاڼیګرم، د پېښور په شاوخوا او د افغانستان د لوګر په ولایت کې میشته دي. د اورمړ اصلي نوم عمردین و چې وروسته د اورمړ په نامه مشهور شوی دی. پښتنیتوب پوهانو اورمړ د شرخبون زوی او د سړبن لمسی ګڼلی دی. د پیر روښان اصلي ځای د وزیرستان د کاڼیګرم سیمه وه. ویل کېږي چې د ده د نسب شجره حضرت ابو ایوب انصاري ته رسیږي، نو ځکه دی د خپل نامه سره د انصاري کلمه هم راوړي. پیر روښان د کوچنیوالي نه د غوره عادتونو درلودونکی و، دروغ یې نه ویل، رښتونی و. تل به یې د الله جل جلاله عبادت کاوه، روژه به یې نیوله او د خپلو کښتونو ترڅنګ یې د نورو خلکو کښتونه هم ساتل او مرغان او حیوانات به یې ځینې شړل. بایزید د خپلې ځوانۍ په وخت کې پښتونخوا، هند او د منځنۍ اسیا او ماوراء النهر ته هم سفرونه کړي دي او په دغو سفرونو کې ډېرې علمي تجربې ترلاسه کړي دي. پیر روښان پر پښتنو باندې د مغولو د ظلمونو نه ژوره کرکه درلودله او د کندهار په سفر کې د مغولو حاکم بیرم خان ته دا هر څه په ډاګه کړل چې د ده په کتاب سیرات التواحد کې راغلي دي. مغولو پر پښتنو باندې تر دې حده ظلمونه کول چې ساره یې نه لاره. یوه ورځ د مغولو سرتیرو یوه پښتنه میرمن ونیوله او د ژرندې له پله سره یې د دې ویښتان وتړل چې د ژرندې تیږه به تاوېدله نو دا به هم ورسره څرخېدله. د پیر روښان د کوچنیوالي د دورې استاد او ښوونکی ملا پاینده نومېده. بایزید روښان چې د مغولو پر خلاف کوم غورځنګ پیل کړ، نو د ده د سرګرمیو او سیاسي جدوجهد او فعالیتونو مرکزونه تیرا، خیبر او د ننګرهار غرونه وو او په دغو غرونو کې آزاد پښتانه اوسېدل. د ده د زمانې په خلکو کې دوه کسان ډېر مشهوره دي چې یو یې سید علي ترمیزي و چې په پیر بابا سره شهرت لري او بل هم اخوان درویزه ننګرهاری دی چې دواړو کسانو د هند د مغولي دربار سره ژورې اړیکې درلودلې دي او اخوان درویزه خو پیر روښان د پیر طارق په نامه هم نومولی دی. روښان د مغولو سره ډېرې جګړې وکړې او ډېر زندانونه یې هم ګاللي دي. په دغو جګړو کې چې له مغولو سره وکړې د تیرا جګړه، د اشنغر جګړه او د تور راغه جګړې مشهوره دي. پیر روښان د تور راغه په جګړه کې د مغولو لخوا ووژل شو او اخلاقو او موریدانو یې د ده تابوت د بټنګر سیمې ته یووړ چې دغه ځای د کاڼیګرم نه 3 ورځې په لیم مسافه یا واټن لري. د پیر روښان تر مړینې وروسته د هند د مغولو پر خلاف د مبارزې لارویان د ده زوی جلال الدین او د جلال الدین زوم احداد او لورې بی بی علایي وه. د بایزید روښان له هغو آثارو او کتابونو نه چې اوس شته داسې څرګندېږي چې بایزید په عربي او اسلامي علومو پوه، په تفسیر، حدیث او فقه کې یې مطالعه درلوده او په تصوف کې نظرا او عملا لوی لاس درلود او هم ثابتېږي چې بایزید په 4 ژبو پښتو، فارسي، عربي او پنجابي پوهېده. د ده د لیکل شویو آثارو څخه دغه آثار راپاتې دي: د پښتو رسم الخط، سیرات التوحید، النامه، مقصود المؤمنین، فخر الطالبین، خیر البیان، اریان الغیب، د بایزید پیر روښان یوه نمره کې رساله، مکتوبات، د بایزید سرودونه.